عموما که راشو دغه درې څلورو کالو کې د میرویس اشرف او د نصیب خان په اړه باندې نو د دوی ما ته خو شخصا که چاته ښکاري کوم ملګری په بیا خبرې وکړي ما ته خو د دوی د کوم کار نه ښکاري. ژمنه خو پرېږده چې ژمنې خو دومره ژمنې کړي دي چې حسابېږي نه. خو د دوی په ډومېسټک کې دوی ټیمونه راکم کړل، کرکټران ترې لاړل، هغه کوم میدانونه چې کوم یا انفراسټرکچر چې موږ لاره د پخوا نه هغې کې کوم هېڅ قسم داسې کوم ښه والی رانه واسطه چې هغه په نړیوال معیار باندې برابر کړي. نوي خو څه نشته دی تر اوسه پورې. لوبو ته که وکتل شي دوی همیش دا خبره کړې ده چې یاره موږ کرکټ چې دی دا ډپارټمنټل کرکټ جوړو. دا تر اوسه پورې نشته دی چې یاره دغه افغانستان کې چې کوم انویسټران دي کوم کمپنیانې دي دوی به د افغانستان په کرکټ کې انویسټمنټ کوي او دوی به لوبډلې جوړوي. د سکول لیول کرکټ دوی همیش ته خبره کړې ده، تر اوسه پورې نشته دی. انډر ایج کرکټ دوی خبره کړې ده، تر اوسه پورې نشته ځکه انډر ایج کرکټ کې پیسې نشته دی او د دوی هغه کرکټ په کار دی هغه کلب لیول دی که نه چې ډومېسټک کرکټ دوی بیخي صفر سره ضرب کړی دی. او ډومېسټک کرکټ اوس دوی یوازې دې دپاره کوي چې آی سی سی ته ریپورټ ورکړي. هغه یو قسم دوی باید یو پروپوزل ورکړی دی آی سی سی ته یا دوی چې کوم انوایس بیس باندې دوی هغه پیسې راوباسي. نو که دوی ونه وایي چې موږ شپږیزه لس ای او فرست کلاس او یا لاندې اوس دغه نور لیول چې کوم ګریډ 1 او ګریډ 2 او ګریډ 3 او دا شي نه کوي 3 ډے او 4 ډے دا د دې پیسې آی سی سی دوی نه ورکوي. دوی دا د افغانستان د کرکټ بجټ په دوی باندې مصرفوي په دې لپاره چې خپل فعالیت وښیي. نو هغه کرکټ د افغانستان په درد باندې دوا کېږي. افغانستان کرکټ بورډ کې دغه لوبډله نه وې، د لوبډلې کارکردګي نه وې، د دې مصروفیت او بوختیاوې نه وې. افغانستان کرکټ بورډ اداره اوس نه، دغه اوسنۍ اداره خو د ټول نه بدترینه حالت کې ده. خو هغه پخوا هم چې وي افغانستان کرکټ ادارې ته زه همیش په سلو کې زه یوازې 100 نمرې ورکوم.